د آدم اولاد هره ورځ د دریو مصیبتونو سره مخ کیږي، خو له هیڅ یوونه یې هم پند او عبرت نه اخلي. لومړی مصیبت دا چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې عمر کمیږي، خو اصلاً یې پروا هم نه ساتي. خو که چېرته همدغه کس ته په مال او دولت کې تاوان او نقصان ورسیږي، نو ډېر سخت غمجن او دردمن شي. تللی مال او دولت به بیرته راوګرځېږي، خو تللی عمر هیڅکله نه راګرځي. دوهم مصیبت دا چې د الله تعالی لخوا ورکړل شوی رزق وررسیږي، که له حلالې لارې یې لاسته راوړی وي، خو حساب او کتاب به ورکوي، او که له حرامې لارې لاسته راوړی وي، نو د حساب او کتاب ترڅنګ به دردمن عذاب هم څکي. او دریم تر ټولو مهم دا چې ورځې او شپې تیریږي او د آخرت په طرف نږدې کیږي، خو په دې نه پوهیږي چې جنتي دی او که دوزخي. الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم.